السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمن اوسئ. قدرمنو لیدونکو زموږ نننۍ ویډیو چې دا د کمپیوټر برخې لپاره ځانګړې شوې ده. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو د کمپیوټر هغه مهم ځایونه در پېژنو د استعمال چې په کومو ځایونو کې کمپیوټر څخه استفاده کیږي، کمپیوټر په هغه کې استعمالیږي. تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ او د سکیپ هڅه مه کوئ. ښه نو اوس به راشو هغه د استعمال ځایونه به یو تاسو ته معرفي کو. لومړی خو کمپیوټر چې هر څوک اکثره خلک استعمالوي د معلوماتو ساتلو لپاره، چې ډیر مهم اړین معلومات په دې کې خلک ساتي په کمپیوټر کې، مثال چې په دې کې سټور شي. په همدې برخه کې هم ډیر خلک په کمپیوټر کې نن سبا د همدې څخه استفاده کوي. هغه مهمه ډیټا، هغه مهم معلومات چې اړین وي په کمپیوټر کې وساتي په خوندي ډول پاتې شي، بې له کوم مشکل یا فزیکي ضربې چې دوی ته ورسیږي معلومات او ډیټا ته په کمپیوټر کې محفوظ پاتې کیدلی شي. نو یوه دا ډیره مهمه برخه وه د ډیټا د ساتلو. او بل ګورو چې بل په کومه برخه کې استعمالیږي، بل افیس ورکس په دفترونو کې کمپیوټر هم ډیر مهم رول لري په مختلفو ادارو کې، که هغه د مکاتبو ادارو دي، هغه که حکومتي ادارې دي، په قسمه اداراتو کې په مؤسساتو کې هم د کمپیوټر څخه بیخي زیاته استفاده کیږي. بله برخه ګورو چې کمپیوټر نوره په کومو مهمو برخو کې استعمالیږي، تاسو متوجه اوسئ. دلته که موږ وګورو په کمیونیکیټ برخه کې هم کمپیوټر د ارتباط نیولو په برخه کې، هغه که واتساپ له نګاه دي، که مثال هغه د ایمیل له طرفه دي، که له مسنجر یا نورو کوم پلیټفارمونو له نګاه، نو کمپیوټر په دې برخه کې هم ډیر مهم رول لوبوي. په نړۍ کې مختلف هر کونج څخه خلک د همدې په واسطه کمیونیکیشن کې یو بل سره ارتباط کوي، اینه ټوله نړۍ د همدې په واسطه سره تړل کیږي، یو بل سره مثال دوی کمیونیکیټ کولی شي. نو په دې برخه کې هم کمپیوټر چې دی یو ډیر مهم ځانګړی رول لوبوي. اوس به راشو د دې څخه علاوه بله برخې ته ګورو چې بله کومه برخه ده. بله ګورمنټ برخه چې ده، مثال په ډرون برخه کې، همداسې نوره توغندیو برخه کې، په همدې هدفي مثال بریدونو کې، په همدې کې هم له همدې څخه ډیره استفاده شي د کمپیوټر ټکنالوژۍ څخه. نن سبا خو بیخي ټول سیستم چې دی، که څومره موږ جنګونه وګورو، لاند مثال پاکستان، انډیا، د ایران او اسرائیل ټوله ټکنالوژي استعماله د هغه کمپیوټر ټکنالوژي جنګونه وو. نو په دې برخه کې هم د کمپیوټر څخه بیخي زیاته استفاده کیږي د حکومتي برخو کې، اکثره په دې ډرون په دې شیانو کې. بله برخه که وګورو د دې څخه علاوه موږ به اوس راشو یوې بله برخې ته، هغه چې دو د ایجوکیشن برخه دو. نو په ایجوکیشن برخه کې هم کمپیوټر بیخي زیات رول لري، مثال خاص ډول په ښوونځیو، پوهنتونونو، داسې نورو تعلیمي ادارو، مرکزونو کې له کمپیوټر څخه بیخي زیاته استفاده شي، مهم رول لوبوي. نو په همدې برخه کې هم د کمپیوټر استعمال چې دی هغه بیخي زیات دی، ځانګړی دی. دې څخه علاوه اوس پرې راشو مثال بله برخې ته، هغه چې مثال انټرټاینمنټ برخه ده، ګیمینګ دی، ساتیري ده. نو په همدې برخو کې هم د کمپیوټر څخه بیخي زیاته استفاده شي. مختلف ډوله ګیمونه مثال په کمپیوټر نه خلک کوي. لاند مثال به تاسو ته ووایم لکه پبجي گیم، خپله د ټچ موبایل چې دی دا هم کمپیوټر دی، سمارټ فون. نو په دې برخه کې هم له کمپیوټر څخه بیخي زیاته استفاده کیږي. اوس پرې راشو همدې څخه نورې برخې به هم وګورو چې کمپیوټر بینکینګ برخه ته که موږ راشو، هم د تجارت همدې برخو ته، نو په همدې برخو کې هم کمپیوټر بیخي زیات استعمالیږي، ځکه ټول د پیسو حسابونه چې دي دا ټول کمپیوټري سیستمونه دي. د پیسې ثبتول، د پیسې وصولول، مثال د پیسې لیږل، مثال کارتونو جوړول، خلکو ته همدا خدمات وړاندې کول، د ټول کمپیوټري سیستم دی. دا کارونه هم ټول د کمپیوټر د لارې کیږي. نو د بینکونو په برخه کې هم کمپیوټر بیخي زیات رول لري، په دې برخه کې هم بیخي استعمال چې دی پراخ دی. بغیر له کمپیوټر هیري سیستم بینکونه چې دي نه کیږي. نو نن سبا ټول بینکونه په کمپیوټري سیستمونو سمبال دي. اوس پرې راشو دې څخه علاوه د بزنس برخې ته، نو په کمپیوټر نه خلک پیسې هم ګټي، تجارت هم بشي، لکه لاند مثال امازون دی، همداسې باینانس دی نن سبا چې بیخي زیات پراخ ډول خلک همدا کاروبار مثال عام شوی دی په خاص ډول په پاکستان، افغانستان، نړۍ کې ډیر خلک د آنلاین ډول کاروبار څخه چې په خاص ډول امازون شه،
باینانس شو، داسې نوره پلیټفارمونه به هم وښیمه له همدې څخه بیخي زیاته استفاده کیږي. بله برخه هم ګورو کمپیوټر استعمال نوره برخې ډرایوینګ برخه کې هم نن سبا کمپیوټر بیخي زیات استعمالیږي. داسې موټر شته تاسو به لیدلی وي چې بغیر له ډراوره دوی حرکات کې مثال 2-3 می کار کوي. نو تاسو ته به زه وهم ښیم دلته ښه تاسو دلته ګورئ په دا ویډیو کلیپ کې دا موټر دی په کار د ریموټ کنټرول په واسطه تاسو وینئ کنټرولیږي. اوس په امریکا کې تاسو یا په چین کې تاسو موټر هم لري د کار سپرلي سر ته سیټ کې کینی هلته په کار د ځانګړي کوډ د لري خپل ټارګټ هدف ته رسیږي هغه کوډ داخل کړي خپل ساحې کوم لوکیشن چې وي کوډ معلوم وي موټر بغیر له دې چې مثال ډراور ورته کینی شټرنګ کارت کې خپل هماغه ځای ته ځان رسوي او مثال خپل د موټر څخه د بعضې ځایونو څخه مثال کټ کېږي خطرناکو ځایونو څخه او لاره برابروي خپل ټارګټ ته ځان رسوي. نو کمپیوټر چې دی نن سبا د ډرایوینګ برخه ته هم بیخي داخلېدونکي حالت کې دی. ښه اوس پرې راشو مثال د دې څخه علاوه بله برخې ته چې کمپیوټر نوره په کومو برخو کې استعمالیږي. تاسو دلته ګورئ کمپیوټر په سپورټ برخه کې هم استعمالیږي هغه که کرکټ دی که فوټبال دی یا والیبال دی یا مثال نوره کومې وظایع دي په دې برخه کې هم کمپیوټر بیخي زیات رول لوبوي ځکه ټول سیستم کمپیوټرایز دی ټول کمپیوټري سیستم دی که کمرې وښیو د یوسفکتوب د کوالټۍ وښیو د ټول د کمپیوټر سیستمونه دي د شاټ اخیستل مثال داسې نوره په نورو لوبو کې سپورټونو کې. نو په دې برخه کې هم کمپیوټر بیخي زیات رول لوبوي او بل په دې برخه کې هم کمپیوټر بیخي زیات استعمالیږي مختلفو سافټویر په واسطه مختلف مرضونو معلومول مثال اکسرې اخیستل. نو قدرمن لیدونکو دا هغه د کمپیوټر د استعمال هغه مهم ځایونه وو چې موږ تاسو ته در معرفي کړل. تاسو ته مې په همدې ویډیو کې په عملي ډول وښودل. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي نورو دوستانو ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې له همدې معلوماتو څخه دوی هم برخمن شي. فی الحال مې په خدای سپارلی یاست.